السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ایوبي خصوصي وړکتون آنلاین ټولګي ته ښه راغلاست. زما نوم خلیل الله ایوبي دی او نن به د پښتو ژبې د تورو د لیکلو د اصولو په باره کې تاسو ته څه معلومات درکړم. د پښتو ژبه په عموم صورت سره دوه اصول لري د تورو د لیکلو، او د دې د مخه چې زه دغه پیل کړم تاسو ته به زه باید ووایم چې زما اصلا زه په ښي لاس باندې لیکنه کوم، مګر تاسو ته داسې معلومیږي لکه زما چې کیڼ لاس وي. ولې؟ دا په دې خاطر چې زه د هندارې شاته ولاړ یم او پر هنداره لیکنه کوم او کامره مې مخته ده، نو چې لیکنه چې ویډیو خلاصه سي، ویډیو سرچپه ده، مګر ویډیو یو آپشن لري چې هغه راسته سي، په بله معنا راواوړي. چې هغه واوړي تاسو ته داسې معلومیږي لکه زه چې په کیڼ لاس باندې لیکم. په هر صورت زه باید یو بل خبره هم وکړم، هغه دا ده چې یو ډېر محترم دوست یادونه وکړه چې ما په تېره کلیپ کې د ټولګۍ د اصولو په باره کې چې خبرې کولې، ما هر اصول چې ما یاداوه هغه ته به مې اصول ویل. اصول اصلا جمع دی، اصل یې یو دی. ما باید داسې ولې وای چې اول اصل، دوام اصل، دریم اصل. ما ویل چې اول اصول، دوام اصول. دا غلط و، زما یې رسوي دي. ډېر وخت کېږي چې زه امریکا ته راغلی یم، نو ډېره مننه دا دوسته چې دا یادونه یې وکړه او ما ته یې راوښول او را په یاد یې کړه چې اصول جمع دي او اصل یو دی. ښه، نو د اصول لیکل اول اصل دا دی چې موږ په عموم صورت سره چې توري لیکو د لوړ څخه لاندې شروع کوو، په بله معنا پیلوو یې لوړ، لاندې راځو په عموم صورت سره توري. نو دا داسې لوړ پیل کوو، لاندې راځو. نو دا لوړ څخه لاندې، دا اول اصل دی د لیکلو. د لوړ څخه لاندې. تاسو ته به زه یو مثال درکړم. لومړی توری چې موږ لرو په خپله ژبه کې هغه الف دی. الف تاسو وګورئ داسې لیکل کېږي. البته د لوړ څخه زه پیلومه، لاندې ته راځم. دا ډېره اسانه کېږي چې موږ لوړ پیل کو، الف لیکل، لاندې راسو. اول خو داسې دی چې ډېر اسانه کېږي چې دا یو سیده لین راځي، دا خو یو لین دی. دوهم موږ چې لیکنه کوو د پښتو ژبې تاسو ته معلوم به وي چې موږ په ښي لاس کې شروع کوو، په کیڼ لاس کې ختموو. نو ډېر اسانه کېږي چې موږ لغت لیکو، جمله لیکو. نو الف لکه تاسو چې ولیدل د لوړ څخه موږ پیلوو او لاندې داسې. یو بل مثال به درکړم، هغه لام دی. لام موږ د لوړ څخه پیلوو داسې، بیا د ښي لاس څخه و کیڼ لاس ته ځو. دا هم دغه رقم اسانه کېږي چې موږ لیکنه کوو په لغت باندې په جمله کې، چې موږ لام د لوړ څخه شروع، د لوړ څخه پیل کو او لاندې راسو او بل
البته د ښي لاس کیڼ لاس ته. دوام اصل داسې دی چې موږ په عموم صورت سره د ښي لاس و کیڼ لاس ته توري لیکو. دا په دې معنا چې موږ پیل کوو په ښي لاس او ختموو یې په کیڼ لاس کې. نو داسې به وکړو چې زه به تاسو ته یو مثال درکړم د ښي لاسه و کیڼ لاس ته موږ دا لیکنه د تورو کوو. ښه، یو مثال به زه درکړم تاسو ته. فرضاً دا موږ لیکو به یا بې، داسې پیل کوو د ښي لاسه، بیا داسې کیڼ لاس ته ځو. تاسو ولیدل ما پیل کې دلته داسې رالم د ښي لاسه، بیا داسې ادامه و کیڼ لاس ته. فرضاً یو بل توری لیکو چې د هغه هم تقریبا ډېر د بې سره یو شی ده، مثلا تی. عیناً دغه رقم لیکو. تاسو ولیدل چې زه اول مې پیل وکړ په ښي لاس کې، داسې رالم او کیڼ لاس ته رالم. نو دغه په عموم صورت سره د پښتو ژبې د تورو د لیکلو اصول. باید زه یو یادونه وکړم، هغه دا ده چې په دغه تورو په لیکلو په اصول کې هم استثنا شته، که څه هم ډېر محدوده ده. نو راسئ چې په دې باره کې یو څه معلومات درکړو او یو مثال هم تاسو ته درکړم. راسئ چې سوات ولیکو. هغه څنګه لیکل کیږي؟ سوات داسې لیکل کیږي، نه؟ داسې راځو، صحیح. نو تاسو ولیدل چې ما شروع کړه په کیڼ لاس کې او داسې ښي لاس ته رالم. زه داسې رالم، تاسو ولیدل. البته داسې رالم او بیا د ښي لاس کیڼ او بیا دغسې هم لاندې بیا لوړ. نو تاسو ولیدل چې سواد دغه اصل نه مراعتوي او د دې اصل غلط برعکس ځي. دا په دې خاطر باندې چې د شکل داسې دی چې اسانه ولیکل سي، موږ مجبور یو چې دا په کیڼ لاس کې شروع کړو یا پیل یې کړو، داسې راسو و ښي لاس ته. دا د شکل په خاطر دی. نو دغه و د پښتو ژبې د تورو د لیکلو اصول.